أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ لخوا د هندبال مسلم باغ په دې تاریخي خاوره ملي اتل ملي شهید افغان شهید عثمان خان کاکړ په دې درنې جلسیان کې ناست د پارټۍ سینئر ډیپټي چیئرمین قدرمن رضا لالا، د پارټۍ مرکزی صوبائی ضلعی علاقائی ابتدائی مشرانو، د پارټۍ ډیرو ننګیالیو کارکنانو دلته راغلو، زموږ ډیرې قدرمنې مندې خویندې، ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول خو زه تاسو ټولو ته د ځان لخوا د پارټۍ د شریک چیئرمین محترم مختار لالا لخوا، د سیکرټري جنرال محترم خورشید کاکاجي لخوا، د ټول مرکزی صوبائی پارټۍ لخوا د لوی اختر مبارکي وایم او د خدای دا خواست کو چې خدای دا اختر په ټولو پښتون افغان باندې پاکي د سرلوړي لپاره په دې ملک کې د محکومو قومونو د واک او اختیار لپاره په دې ملک کې د جمهوریت د آئین او د قانون د حکمرانۍ د پارلیمنت د بالادستۍ لپاره او په دې لړۍ کې د هر مظلوم د حق لپاره د خپل ځوان څلوېښت کاله او بیا په آخره کې د خپل سر قرباني هم د دې لارې دپاره ورکړ. قدرمنو عزیزانو، خبره دا ده چې څه وجوهات او څه ضرورت چې د پښتون افغان ازلي دشمنانو دا محسوسه که چې دا وجوهات یا دا مخصوصه وخت په دې کې به دا سړی موږ د پښتون افغان له منځه وړو. عزیزانو، د دې کام ازلي دشمنانو ملي شهید کې زموږ له منځه یوړی چې د ده د شهادت د بعد هغه اثرات موږ تر ننه ورځې پورې وینو. او اثرات څه وو؟ هغه
حاصله څه وه ضرورت ولې محسوسه سو هغه دا و چې د ده د شهادت بعد سمدستي د یو نیمې میاشتې په دا مدت کې د افغان ملي سټیټ ونړېدی په افغانستان کې یو جمهوري حکومت چې د امریکي استعمار پنجابي استعمار او د عربیانو په ګډ جوړ باندې دا حکومت یې ونړوئ او د افغان ملي سټیټ چې کومې ادارې وې دا ټولې ادارې ختمې کړې عزیزانو پاکستان د پاکستان اوسنی حالات دا ډېر واضح دي په پاکستان کې معاشي بحران دی له نن ورځې نه دی له ډېره پخوا دی خو اوس یې یو داسې شکل اختیار کړی دی چې پاکستان د ځان وجود نشي ساتلی په قرضو کې تر دې حده ډوب دي چې د پاکستان د ټیکس د جمع کولو چې کوم حساب دی هغه 12,000 ارب روپۍ دي چې په هغه کې 10,000 اربه ته نږدې دا به دی د سود و IMF ورلډ بانک او نورو ملکونو ته ورکوي د دې دپاره د پاکستان او د پنجاب واکدارانو دا فیصله کړې ده چې د ټول پښتون افغان د بولانه تر چتراله اټک میاوالی پکښې او پاټا پکښې د دې وسایل به دا به IMF ته ورلډ بانک ته او دا به عربیان ته حواله کوي چې د ځان قرضې په کمې کې عزیزانو په داسې وخت کې علم موږ ملي شهید یوړئ چې په دې ملک کې یو ډېر لوی جمهوري بحران وي د هغې دپاره یو موثره یو اتحاد جوړو د PDM په شکل کې چې ملي شهید دی د هغې د سټیرینګ کمیټۍ چې په هغه کې به سلا مشوره کېدله د هغې ممبر و تاسو ولیدله چې د ده د مرګه بعد PDM د خپلې بیانیزه انحراف وکړي PDM د جمهوریت په ملا کې چاړه ووله PDM په دې ملک کې د PDM هغه نام نهاده سربراهان د PDM هغه نام نهاده چې کوم حکمرانان یې ورته ویلي سي چې نن ناست دي هغوی د سیاست په ملا کې چاړه ووله قدرمنو عزیزانو دا هسې تاسو ولیدله چې یو معاهده وسوه چې پارلمان د دې معاهدې برخه نه وه د یو سولې پر نامه باندې د نامنیاد امن پر نامه باندې د افغانستان په جیلونو کې چې کوم هغه ترهګر بند وو دا یې د یو نامنیاده یو معاهدې لاندې آباد یې کړل او دا بهانه یې وکړه چې دا موږ د یو خیر سګالي په توګه راوستي دي دا به دلته چې کم و بیش 40,000 هغه ترهګر وو چې هغه د پښتون افغان پر وینو باندې د دوی لاسونه سره وو قدرمنو عزیزانو دا هغه واقعات دي عادت یو کال هم زه به وایم وخت یې نه دی اخیستی څوک یوه میاشت وایي نور کې نسو کولی د افغانستان پر دې سکوت باندې هغه خاموشه نه پاته کېدی نور کې نسو کولی د ترهګرو د بخته راویستلو باندې ملي شهید په قراره نه کښېنستی نور کې هېڅ نسو کولی د PDM پر دې انحراف باندې د PDM پر دې ګناه باندې ملي شهید خاموشه نه کښېنستی ملګرتیا یې نه کوله
عزیزانو نن تاسو وګورئ په افغانستان کې نن څه صورتحال دی خبره د دې نه ده چې پر افغانستان باندې د چا حکمراني ده په افغانستان باندې یو جمهوري حکمرانان ناست دي که پر افغانستان باندې غیر جمهوري داسې ټوپکمار ناست دي چې هغه د افغانانو په وینې لاسونه سره دي نن په افغانستان کې چې کومه ترقي ولا چې د ډېرې لویې مودې بعد په لکونو شهادتونو په لکونو هغه زخمیانو بعد افغانستان په پښو درېدلی و په جهان کې یو حیثیت پیدا کړی و سفارتي تعلقات یې جوړ کړي و یو نظام حکمران دی موږ طالب ته دا وایو چې طالبه خبره دا نه ده د پښتون افغان دا ازلي دشمن دا ستا ملګری نه دی دا آبادي که ډاکټر اشرف غني کوي دا آبادي که طالب کوي دا آبادي د پنجاب حکمرانانو ته قابل قبوله نه ده په دې سر خلاص کا افغان سره افغانیت خپل کا د ولس په طاقت باندې حکمراني ته راسه پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي به ستا استقبال ته او ستا دې حکومت ته هر څه چې دی هغه ته به درځي قدرمنو عزیزانو نن په دې ملک کې معاشي بحران دی که څه هم د دې ملک ټول ولسونه دا د دې معاشي بحران څخه متاثره شوي دي خو البته تر ټولو زیات متاثره دا پښتون افغان د جهان ټول نعمتونه لري بې شماره وسایل لري الله تعالی په دې کام باندې د وسایلو په تقسیم کې تر ټولو زیات مهربانه دی او د دې چې کوم اقرار دی دا د پنجاب خلک هم کوي خو نن موږ د دې جهان تر ټولو لوی مسافر کام موږ په روزګار پسې په پنجاب له تللي یو کراچي ته تللي یو د نړۍ و نورو ملکونو ته تللي یو کور پاته بچان پاته مور پلار پاته غم پاته شادي پاته هر څه پاته دي دا ښایستې ځوانۍ نه د کام دا بچان د دوو وختو د ډوډۍ د ګټلو لپاره ټول ژوند په مسافرۍ کې راتېر کړي نن ځمکې لرې اوبه لرې خو په دې باندې فصل نسې کولی د دې د ځان خاوند کړی نه دی کویلې لرې ماربل لرې ګرینایټ لرې لیتیم لرې هر څه چې ته انسان پېژندلی دي دا ستا په برخه کې دي خو نن ته د دې خاوند نه خو د نه خاوند نن د پنجاب مقتدره طبقې دي عزیزانو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي دا خبره کوي چې دا د ملي شهید ویلې چې پاکستان د 5 قامونو یو مشترکه ملک دی دلته پښتون بلوچ سندهی سرایکۍ پنجابی آباد دی په خپله خاوره آباد دی دا آزاد دی دا به خودمختاره وي حق حاکمیت به لري حق ملکیت به لري دا به د خپل ژوند فیصلې په خپله باندې کوي دا به ویلې چې پنجاب یا پاکستان چې کومې قرضې اخلي دا ټول د پنجاب دپاره اخلي دا ټولې قرضې د پنجاب د ترقۍ دپاره استعمالېږي دا ټولې قرضې د پنجابیانو د آبادۍ دپاره استعمالېږي او د دې ټولو قرضو بوج دا به په نورو قامونو باندې او بالخصوص په پښتون افغان باندې راځي قدرتي وسایل دي د دې نیلامي به کوي په پنجاب کې قدرتي وسایل له کومه دي اوبه نه لري
ګیس نه لري، بجلي نشي جوړولی، تیل نه لري، واورین غرونه نه لري، یاقوت زمرد نه لري، کویلې نه لري، ماربل نه لري، ګرینایټ نه لري، لیتیم نه لري، نو دا د چا په وطن کې دي؟ دا په جنوبي پښتونخوا کې دي، دا په ارنایي کې دي، دا په سماولنګ کې دي، دا په دوکۍ کې دي، دا په وزیرستان کې دي، دا په خیبر کې دي، دا په سوات کې دي، دا په بونیر کې دي، دا په دیر کې دي، دا په چترال کې دي، دا په لیکي مروت کې دي، دا په بنو کې دي. نو د پښتون افغان دا وسایل به د پنجاب د قرضو دا پیاده کېدو دپاره به دا استعمالېږي. دغسې عزیزانو په پاکستان کې یو ډېر لوی جمهوري بحران دی. پی ډي ایم د دې دپاره جوړ شوی و چې دا به د جمهوریت د بحالۍ لپاره په سیاست کې د انټیلیجنس ادارو د اسټبلیشمنټ د مداخلت د ختمولو لپاره په دې ملک کې د یو صفا انتخاباتو دپاره خپل هلې ځلې کوي. خو بدبختي دا ده پی ډي ایم د دې ټولو انحراف وکړي، د غیر جمهوري قوتونو په ملاتړ د عمران خان حکومت ړنګ کړي. بېشکه عمران خان راوستی دوی وی که عمران خان نه وای بل به وای، بل به وای، بل به وای. زموږ مقصد هم دا و چې وروره هغه خلک نه چې کښېنولي دي، هغه خلک چې خلک کښېنوي د هغوی خلاف به موږ مبارزه کوو. دوی د دې پر شا سو، دوی د پارلمنټ د بالادستۍ پر شا سو، دوی د آئین او قانون د حکمرانۍ پر شا سو. او تاسو نتیجه ولیدله چې په دې انتخاباتو کې چې یو خواته د عمران خان حکومت د ډېر سخت تنقید لاندې و، ډېر سختې نیوکې په کېدلې. فوج انټیلیجنس ادارې دا په دې پروجیکټ کې ناکامه سوي وو، پی ډي ایم کامیابۍ ته روان وو. دوی یو واره بیا هغه خلکو ته طاقت ورکړي، دوی رالو د اسټبلیشمنټ له ځانه علاقاره جوړ کړو او عمران خان ته یو کلین چټ ورکړي چې په الیکشن کې د اسټبلیشمنټ د سیاست د مداخلت په خلاف چې کومه ناره بیا عمران خان پورته کړه، هغه خلک لاړو د عمران خان په سب کې ودرېدل. قدرمنو عزیزانو، خبره دا ده چې هر کله په پاکستان کې چې د قومي حقوقو خبره راشي، د محکومو قومونو د حقوقو خبره راشي، دلته یو نامنیاده جمهوري بحران پیدا شي. ټول سیاسي قوتونه دا د دې زواړی او د جمهوریت او د پنجاب د تحفظ خواته ورمخکې چې وروره راځه پنجاب له روان یو جمهوریت بحاله کوو. چیرمن هارون صاحب خبره وکړه، زه به نور په مخ بوځم. جمهوریت معنا چې دا 5 قومونه به برابر وي، د دې 5 قومونو به واک او اختیار وي، خارجه داخله پالیسیانې به دا 5 قومونه سره جوړوي چې کومې پالیسیانې د دې قومونو په رضا نه وي، په ګټې نه وي. دا د پنجاب استعماري پالیسي ده، دا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ته، دا ټول پښتون افغان ته د منلو وړ نه ده. موږ هغه جمهوریت چې په کم کې به پنجاب مقتدر وي، د پنجاب بالادستي به وي، پښتون به غلام وي، سندی به غلام وي، بلوچ به غلام وي، سراکۍ به غلام وي. هغه جمهوریت لپاره مبارزه پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ قطعا نه کوي. دغسې عزیزانو، که خبره د آئین ده، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا خبره کوي چې موږ په آئین باندې یقین لرو، موږ آئین منو، د یو ملک دپاره
آئین هغه لازمي جز دی چې ټول ولسونه سره تړي. د پاکستان لپاره تر ټولو لازم دی چې قامونه سره تړي. خو خبره دا ده چې آیا په دې آئین کې زما خود مختاري شته که نشته؟ په دې آئین کې زما ازادي شته که نشته؟ په دې آئین کې زما د خاورې وحدت شته که نشته؟ په دې آئین کې زما د ژبې تحفظ شته که نشته؟ په دې آئین کې زما د تشخص تحفظ شته که نشته؟ که په دې آئین کې زما د تشخص، زما د ژبې، زما د مفاداتو تحفظ نه وي، ملي شهید ویلې داسې آئین پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ته او پښتونخوان ته د منلو وړ خبره نه ده. عزیزانو، ملي شهید په پی ډي ایم کې د ده یو تجویز و. هغه تجویز هم د ده د مرګ یو لویه وجه وه. ملي شهید دا تجویز کړی و چې پی ډي ایم پکار دی دا خبره وکړي که بله واره په پاکستان کې یو فوجي امیر راولاړ سو، آئین یې مات کړي او مارشاله یې ولګوله، نو ټولو قومونو ته دا اختیار پکار دی چې ورکول سي که بیا هغه ځان ازادوي، که هغه ازادي غواړي، که هغه خپل کار کوي، نو د قومونو خپل کار دی. ځکه چې قومونو چې کوم آئین موږ سره تړلی و هغه آئین وجود نه لري، نو بیا زموږ په منځ کې دا تړون هم وجود نه لري. نن عزیزانو، په داسې وخت کې موږ د ملي شهید دا تلین لمانځو چې پښتون افغان یو واره بیا د ډېر لوی دهشتګردۍ سره مخامخ دی. یو واره به بیا ستا وطن د بولانو ته چتراله فاټا ټک بیا علي پکښې د پښتون افغان وینه به تویول کېږي. د دین او د دنیا پر نامه باندې د پښتون افغان قتلیام به رواني، ستا د وسایلو لوټ به رواني، پر تا به دا ستا وطن دا مځکه به پر تا اور وي، ستا دا بچي به د لوږې مري، ستا دا بچي به د دهشتګردۍ مري، ستا دا بچي به یواره بیا دا هغه دین و دنیا د کفر او د اسلام پر نامه باندې دا تر سر تقسیموي او بیا به پر دې پښتون افغان باندې دا هغه چین او د امریکا دا نوی جنګ به مسلط کړي. نو عزیزانو، د دې دپاره ملي شهید دا لیدل دا د مرګ په آخرین ساعت کې پر دې ډېر زور کوي چې پښتون نیشنل ایجنډا، پښتون نیشنل ایجنډا هغه په دې وجې باندې چې ورونو دا کار یوازې د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ په وژو باندې نه دی، دا وژې دا بوج نسي راوړلی، یوازې عوامي نیشنل پارټۍ نسي کولی. نېشنل ډیموکراټیک موومنټ پښتون ژغورنې غورځنګ دا ټولې په یوازې نسي کولی چې یو ملي جبهه نه وي د دې مخنیوی موږ نسو کولی. پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دې ټولو سیاسي قوتونو ته وایي چې راسئ یو اتحاد سره جوړ کړو. موږ تاسو ته دا باور درکړو چې موږ به د صف اول د کارکون حیثیت وي، د مخ د قربانۍ ځای به د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ به وي، د صدارت ځای که بیا ایمن ولی خان صاحب وي، که بیا منظور پښتون وي، که بیا محسن داوړ وي، موږ دا ورته وایو دا مشري تاسو ته موږ درکو، ستاسو په مشري کې موږ کوو. راسئ چې یو متحده فرنټ سره جوړ کړو، پښتون اتحاد سره جوړ کړو، ځکه چې دا د وخت یو ډېر لوی ضرورت دی. قدرمنو عزیزانو، ولس ملي شهید به ویلی چې ولس تیار دی، ده به ویلی چې یو وخت داسې و چې ولس به نه و تیار، ناپوه به وی، د ډېر لوی جنګونو متاثره سوی و، د مقدس دین اسلام پر نامه یو غولولی و، سربدزنه کړی و، خو مشران تیار و. نن عزیزانو، ولس تیار دی. د ده د دې خبرې تایید ولس تا ته په 21 جون باندې چې دلته د ده جنازه وه
په لکونو په حساب چې ولس تا ته راغلی د هر خیل و د هر ځای و د هر علاقې و د هر فکر و د هر جماعت و تا ته د راغلی د دا ملي شهید دا هغه خبرې تایید یې وکړي چې وروره ولس تیار دی نو اوس پکار دی ده ویلې چې اوس وکړو دا لیډران نه دي تیار نو موږ دا وایو چې راسئ لیډران ته وایو پارټۍ دې ته تیاره ده نورو پارټیانو ته وایو چې دا الزام اوس په لیډرانو باندې دی چې لیډران پکار دی اوس مخ له راسي د دې کام مخکشي وکړي او د دې کام پر سر باندې قرباني ورکړي قدرمنو عزیزانو کارکنانو موږ ته ملي شهیدان را زده کړي دي چې هېڅکله به په دوست پسې به چپ رپ نه وای د دوست قوت د هرې خبرې که څه هم په ناپوهي کې وي ته به ډېر لوی برداشت کوې موږ دې ټولو پارټیانو ته چې یو قسم موږ یو اتحاد پر یو سطح سره جوړ دی پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي عوامي نیشنل پارټي پښتون ژغورنې غورځنګ نیشنل ډیموکریټک موومنټ موږ یو اتحاد دی موږ جلسې جلوسونه هم کړي دي نو موږ دا خبره کو دوی ته ډاډ په دې باندې ورکوو چې موږ په یو قسم تاوان باندې هم دې اتحاد ته تاوان نه ورسوو موږ به دا اتحاد داسې ساتو لکه دا د سترګو کوم باڼه چې دي دا چې سترګې ساتي موږ به دا اتحاد له تاسو سره ساتو او زموږ کارکنان به دا اتحاد داسې ساتي چې دا ټول سیاسي قوتونه به دا نه محسوسوي چې دوی سره موږ یو قسم تضاد لرو دغه رنګه ورونو پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یو ډېر پیاوړی د ځوانانو تنظیم دی دلته انشاء الله بیان کا چې د محکومو قومونو په تاریخ کې په سیاسي جدوجہد کې د پښتون افغان په دې سیاسي جدوجہد کې چې کوم تاریخي کردار پیسو ادا کړی دی زموږ نن هم دا ارادي دي چې پیسو پر روان وخت کې لکه PPSC چې نن یاد شوه دا به ځان منظمه کوي دا به د پښتون افغان چې کوم دا د طالب علمانو چې کوم تنظیمونه دي دا به سر را جوړي پښتونخوا سټوډنټ فرنټ به جوړي دغسې به بیا د محکومو قومونو د سټوډنټانو به یو فرنټ جوړي او دې کار ته او محکومو قومونو ته به داسې پر کام مین پر وطن مین سیاسي شعور لرونکي کارکنان لیډران ورکړي هغه کارکنان به او هغه لیډران به دې کام ته ازادي هم راوړي او دې کام ته به سیالي هم راوړي قدرمنو عزیزانو ملي شهید دا د ده ارمان و ده به ویلې چې دا زموږ خویندې زموږ میندې دا د پښتون افغان د وجود یو نیمه برخه ده تر نیمه زیاته برخه ده نن زموږ ده ویله نن زموږ دا برخه زموږ دا وجود دا نن ناکاره دی دا وجود زموږ کار نه دی اخیستی دا وجود چې دلته پرنګی نو راغلی د مغل له وخته د هغې پخوا دا وجود کار کولی د کامي مبارزې کې په جنګونو کې په سیاست کې په کاروبار کې د ژوند په هره چاره کې د پښتون افغان د دې نرانو سره دا خوندې ولاړې وې چې بیا دلته د مغلو د پرنګیانو او بیا دلته د عربیو هغه تنګ نظره روایات رالو چې د پښتون افغان روایات نه وو دا زموږ وجود یې دا یې په یو سازش باندې دا ناکاره کړي نو عزیزانو دلته صاحبه خور ناسته ده
ارپه خور ناسته ده دا د صاحبې خور د ارپې خور په مشرۍ کې به موږ داسې د زنانو یو فرنډ جوړو داسې یو منظمه یونټونه به جوړو چې زموږ دا پرې وجود دا زموږ ناکاره وجود دا به په کار راولو او دا زما ارمان دی د دې خوندو سره ورسره وي. قدرمنو عزیزانو زموږ پر وطن دهشتګردي بیا را روانه ده. تاسو ویناست هره ورځ په پښتون وطن کې دهشتګرده واقعات کېږي. یوه بیا د 9/11 بعد چې کوم صورتحال دلته جوړ شو دلته ترهګر راوستو آباد یې کړو کیمپونه اصلي لارې ورکړې یوه بیا پر هغه طرز باندې دلته عملیات روان دي. رضا لالا تاسو ته بیان کړه چې د ژوب په دې سیمه کې سمبازه او دې خواته بیا داسې عناصر پیدا شوي دي چې هغه په ازاده ګرځي د یو چا خوف نه لري په کلیو باندې راسم شوي په بازارونو په ښارونو کې ګرځي دلته یو څوک نه وي چې دا خلک راوګرځوي او بیا په شپه باندې بیا فورسز راوځي بیا کاروایانې وکړي بیا ډزې وکړي چې وروره موږ اپریشنان روان کړي دي د دې خلکو په خلاف باندې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي د دې په ډېر سختو الفاظو کې غندنه کوي. موږ دا لوبه چې بیا یې روانه کړې ده موږ دا لوبه نه منو. د دې دپاره به صفبندیانې کواستئ نن پر موږ باندې معاشي بد صورتحال مسلطه کړی دی. نن چمن په چمن کې پرلت روان دی پر انګور اډه باندې په غلام خان باندې داسې پر دې نورو ګیټو باندې نن پرلتونه دي مظاهرې دي. د چمن خلک دا څه مطالبه لري؟ دا هغه مطالبه لري چې کوم قوانین تا د بلوڅو د ایران په باډر باندې ایښتي دي هغه وایي دا قوانین راشه دلته هم دا راداریانې جوړې کړه زما ته پاسپورټ او د ویزې شرط مه ایږده. چې کوم قوانین تا په واګا باډر باندې ایښتي دي هغه وایي زه به هم لکه څنګه چې پنجابی هلته اوړي هغه دلته راوړي بغیر پاسپورټه بغیر ویزې داسې قوانین به ما ته هم را جوړی. نن تاسو وګورئ دوی اعلان کړی و چې هر سیک ځکه چې د پنجاب سره ټول د سیک باډر لګېدلی دی دا یې بهانه وه چې ټول سیک که دا راځي دا ننکانا صاحب او دې خواته وروره کرتارپور ته دوی ته هیڅ قسم د ویزې او د پاسپورټ ضرورت نشته. دوی د راځي دا دوی تلیم شي دوی راتلیم شي. نو عزیزانو د چمن د خلکو دا غوښتنه ده. هلته یو پرامن درنه ده اتو 9 میاشتې ناسته وه پر دې درنې باندې حمله کول خلک ول ټکول شهیدان کول او بیا په جیلو کې بندول دا دې ټول پښتون ته دا پیغام دی. دا یوازې د چمن خلکو ته پیغام نه دی. دا مسله یوازې د چمن د خلکو نه ده. نن په هندوباغ کې ناست یو د هندوباغ والا ته وایو و ټول پښتون ته وایو چې دا مسله ستا هم مسله ده. دا پیغام یې تا ته هم درکړی دی. نو لہذا د چمن د خلکو سره پکار ده چې ټول پښتون افغان ودرېږي. پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي دا د دې سره ولاړه ده. عزیزانو موږ د اتحادیانو ته وایو چې راسئ په ټوله جنوبي پښتونخوا کې د چمن پرلت په حمایت کې جلسې جلوسونه مظاهرې هړتالونه راسو وکړي. بله ورځ د مختار لالا ټلیفون
د هغه تجویز دا و چې دا اتحادي ملګري وي که هغه نه وي موږ دې ته تیار یو چې موږ په ټوله شمالي پښتونخوا خیبر پښتونخوا کې موږ د چمن د پرلت په حمایت کې موږ دې اتحادیانو ته وایو چې راسي په ټول ملک کې په کراچي داسې په لاهور داسې په خیبر پښتونخوا کې په دې ټول وطن کې راسي د چمن پرلت په حمایت کې وکړو ځکه چې دا په دې ټول بیلټ باندې دا دوی ګرد عملي کوي او دا د دې ټول بیلټ یو لویه مسله ده د هغسې عزیزانو په دوکۍ کې پارنایي کې هر ورځ پټرکانو باندې حملې وي ګاډیانې ولي خلک پورته کوي بتې اخلي بظاهره خو نوم د یو عسکري تنظیم چې د بلوڅو د نامه دی د هغې نوم ورکول کېږي موږ دا نه وایو چې دا بلوڅان یې کوي خو موږ بلوڅان ته دا خبره کوو د دوی دا سیاسي پارټیانو ته کوو د دوی دا سیاسي قوتونه ته کوو چې تاسو په کار دی د دې خبرې تردید وکړئ په کار دی تاسو په دې خبرې کې مخته راسئ دا کم تور چې په بلوڅو لګېږي دا تور له ځانه دی کوي ځکه عاملې شهید وویلې چې په دې صوبه کې پښتون په لور غرونه کابونه پراته دي خپل تاریخ لري خپله جغرافیه ده په کار دی چې دا بلوڅ سیاسي قوتونه پښتون سیاسي قوتونه دا لاس سره ورکړي دا په کار دی د یو بل واک ومني جغرافیه ومني مفادات ومني لاسونه سره ورکړي او د پنجابه د خپلو د مفاداتو تحفظ وکړي اوس خبره دې ځای ته رارسېدلې ده چې هره ورځ حملې روانې دي پارنایي کې په زیارت کې داسې په دوکۍ ته خلک راځي د بلوڅو پر نامه باندې دلته وارداتونه کوي دهشتګرده حملې کوي او بیا نوم د بلوڅو کوي دا یو ډېر لوی یو زه به دا وایم یو ډېر لوی غلطفهمي جوړولی سي د دې به ډېر لوی تاوان وي موږ دا الزام په بلوڅو نه لګو موږ یې ځان ته رانږدې کوو موږ دا وایو زموږ وروڼه دي موږ د دوی د هر سیاسي موږ د دوی هر معاشي چې کم تحریک دی موږ د هغې ملاتړ پخوا هم کړی دی نن یې هم کوو سبا یې هم کوو موږ د دوی پر وسایلو باندې د پنجاب سره موږ سر ښکر بند کړی دی خو دوی ته دا خواست کوو چې بلوڅانو وروڼو مشرانو راسئ د دې نفرت مخنیوی وکړي د دې تردید وکړي او دا تور څکي د خپله سره دی کې دغسې عزیزانو د افغانو کډوالو خبره ده موږ یو ډېر تاریخي دلته تحریک وچلوي د هغې تحریک په نتیجه کې ریاست د دې خپلې پالیسۍ پر شا سو خو خبره بیا هغه ده موږ به پر سټیجونو بیانوله چې عزیزه دا د شناختي کارډ مسله نه ده دا نه ده چې هغه دلته راغلي دي دا مهاجر دي ورته وایي دا کډوال دي دا ټول پښتون چې دلته په دې دماغ کې اوسي ته د دوی دپاره مهاجر یې دا خبرې تصدیق سوې چې دلته به د شناختي کارډ والا به هم سبا دوی د خپله وطن سیاسي علادات خیرخوا صاحب ایم پی اے لور ایم پی اے شناختی کارت په جیب کې د پارلمان ممبران اوسېدلي راغی ورځ د شپې پر کور ورننوتو د کورګر د
وګړي یوړو د ډیورنډ دیش کسې د ډیورنډ هاخوا ته یوړو چې تاسو مهاجر یاست بلکې زیر صاحب وایي 10 کورنۍ یې هلته وړي دي نو پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د دې په ډېره سخته غندنه کوي او موږ به د دې خلاف احتجاجونه هم کوو مظاهرې به هم کوو او آخري خبره کومه الیکشن الیکشن اوس پرګایږو هم شرموږو اوس الیکشن وي زیر صاحب یوسف خان کاکړ صاحب او زه د دې ګواه یم ما ته د الیکشن نه مخکې دوی سره هم رابطه وکړې چا ما سره هم وکړه ویلې ته ولې ټایم ضایع کوه سړی خیر ول سټې 2 سیټان ملایان ته ورکوي یو سیټ ما ته راکوي زماریانو سره چې وایي څه وایي 2 سیټان ملایان ته ورکوي یو سیټ ما ته راکوي سړی خدای به خیر کړي ول مه پیسې ضایع کوئ مه خواري کاږئ دا فیصله شوې ده زه ګواه یم د دې فیصلې او تاسو یقین ومنئ نن 2 سیټان د ملایانو سره دي چې موږ ګټلي دي یو هغه صاحب خپله ګټلی نو اوس موږ هم اریانه یو چې ورور حکومت هم دوی راوستی او تر یو حده پورې یو څه د اپوزیشن والا هم دوی راوستي دي اوس هغه خواته ځي هغه خواته ځي نو مجبورن دې ځای ته رالو چې ایمل ولی خان صاحب راغلی و هغه هم دغه خبره کوله چې وروره هغه هم د دوی خلک دي هغه هم د دوی خلک دي هغه دوی راوستي دي هغه خواهش لري چې دوی به راولي نو راسي چې وروره خپل یو اپوزیشن جوړ کړي موږ په دې باندې له ده سره دا په احتیاط کې برخه سوي یو خدا یو تجویز موږ ورکړی دی رضا الله پکښي و مختار الله سره مشوره موږ کړې وه تجویز موږ دا ورکړی و چې دا خبره صحیح ده چې ټول محکوم مقامونه راټولول ضروري دي د دوی یو فرنټ جوړول ضروري دی هغه که بیا جمهوري جدوجہد وي که قامي جدوجہد وي خو د هغې دپاره تر ټولو اول دا ضروري دی چې موږ یو پښتون فرنټ جوړ کړو راسئ دا 4 پاټیانې یا بیا نور داسې پاټیانې بدمرغي ده بدبختي ده چې زموږ وجود نه مني دا په زراو خل نه مني دا په لکونو ووټونه نه مني ملي شهید نه مني شهیدان نه مني دا نه مني خو بیا هم موږ دا وایو چې د کام پر نامه چې هر څوک سیاست کوي موږ هغوی ته هم وایو چې نور خو موږ دا دی په هره لاره کې اوس سر روان شوي یو نو موږ دوی ته هم وایو چې راسئ یو پښتون فرنټ پښتون نیشنل ایجنډا جوړ کړو دا کام چې نن تږی دی دا کام چې نن د خشمه ډک دی دا کام چې نن په تکلیف دی راسئ د دې کام ته لاره ورښکاره کړو راسئ د دې کام ومخ ته د دې کام مخکشي وکړئ راسئ دا دشمن چې کومې پالیسیانې دي راسئ د دې مخ ونیسو نو دا یې وخت دی کام تیار دی موږ تیار یو راسئ ټیم تیار سئ نو عزیزانو دلته راغلو ډېرو قدرمنو خویندو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو د جنوبي پښتونخوا د هرې ضلعې د هر کلي زه راغلو ډېرو قدرمنو
د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي ډېرو غیرتمنو غړیالیو کارکنانو د یونټانو د علاقو د ضلعو نمایندګانو د کلا سپلا ضلع د ضلع سیکرټري سینر معاون د دوی د ایگزیکټیو د دوی د علاقې د ټول علاقې ابتدایي نوټانو ستاسو ټولو کور ودان واقعتاً په دې د اختر په دې ورځ باندې چې ټول کام مسافر دی دا ټول د اختر ورځ وه اختر بو خپلوان ته به تلو میلو ته به تلو خو تاسو دلته رالاست ستاسو یې کور ودان او موږ ته چې په دې تېر الیکشن کې هر چیرې چې چا ووټ راکړی دی موږ یې کور ودانۍ وایو ډېر په اخلاص په ایمانداري په افغاني جذبې باندې پارټۍ ته خپل ووټ ورکوي پارټۍ به ستاسې کور ودانۍ دپاره کلي کلي کور کور ته ګرځي او انتظامیې ته پولیس لیویز د دوی هم کور ودانۍ وایو چې ډېره یو منظمه پلان یې جوړ کړی و سکیورټي یې وکړه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د ارګنایزیشن د غړو هم کور ودانۍ وایو چې دا ټوله جلسه یې منظمه کړه ډېره مننه الله مو عزت وکړي